ماشاءالله ګروپ سلام ستړي مشي قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو هیله ده چې جوړ او سلامت به یاست. نن د وطن یوې داسې کنارې ته راغلی یم. تاسې خپله ګورئ ماشاءالله څومره ښایسته او سمسوره ځمکه او یو له هغه طبیعتونو څخه دی چې تاسې مکلف یاست چې دا وګورئ، ځکه دا زموږ وطن دی. وطن رښتیا هم ډېر ښکلی دی، ډېر خوږ دی. موږ نن مسکین پاړ ته راغلي یو. مسکین پاړ یعنې په پشهیي کې بانډې ته وایي. پاړ معنا بانډه، یعنې د مسکین بانډې ته موږ راغلي یو. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې دا د ستن د قریې په غېږه کې یوه داسې کوچنۍ سیمه ده چې دلته نرسري فارمونه او د دې ترڅنګ ښایسته ګلان او د دې ځای خلک تاسې ګورئ چې ډېر زحمتونه یې ګاللي دي تر څو دغه ځمکې ته یا دغه ځای ته لا ښکلا ور وبخي. نو تر ټولو جالبه خبره دلته دا ده چې په دغه سیمه کې دغه مسکین د دیو باباو یعنې تر ټولو یعنې په لرغوني زمانه کې یا له هغو راپاتې نیکو د کله چې دلته مثلا نومونه کېښودل کېږي یا د نیکه نوم کېښودل کېږي، نو دلته یو نوی ماشوم هم شوی دی. د دې نوم لپاره دلته د دې سیمې یا د قریې خلک ټولیږي، یو دروند یا یو د عزت په نوم باندې ختم کوي، بعد له هغې نه د هغه نیکه نوم کېښودل کېږي. نو دغه ورور دی، د دې ورور سره به د خیره سره د دې نرسرۍ په اړه باندې چې دغه فارم یې جوړ کړی په دې اړه به هم ورسره وغږېږم. د دې ترڅنګ دغه نوی ماشوم چې شوی، نوی زېږېدلی ماشوم چې نوم یې مسکین ایښی دی، په دې اړه هم ورسره غږېږم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مو څه دی آخر؟ نوم په اړه باندې ستا خو به مسکین نه چې تا ته مې یو ختم دلته ونیسو. نه به زه خو بس د مسکین غلام یم، پوه شې، زه د هغې خدمتګار یم. او زما نوم چې دی صفحان دی او تخلص مې نوري دی. ښه. او د زده کړو کچه دی؟ بس زده کړو کچه بس 12مه پورې مې مکتب ویلی دی او نور مې تعلیم نه دی کړی. او دا شاعري چې دی د الله پاک خوب په ذریعه دا برخه ماته راغلې. د الله فضل ماشاءالله ډېر ښایسته ځای مو جوړ کړی دی. ستاسو د کور ودان وي چې دغسې زحمت ګالئ، زیار ګالئ، نو دا مو څنګه جوړ کړ؟ دغه فکر او دغه اندیشه تاسو ته چا درکړه؟ بس دا خو هر څه د الله پاک برکت دی چې بس دا انسان ته یې کړی دی. خو دا خو وطن دی، باید دا خامخا دا کار باید موږ وکړو، دې نه فایده واخلو. ښه، ډېر ښه. څومره وخت کې دغه ځای چې تاسو ماشاءالله جوړ کړی دا څومره وخت کې داسې زرغون شو؟ دا خو تقریبا 8 کاله کېږي چې زه په دې کار لګیا یم. او دا نرسرۍ کار چې کوم دی دا مې 100 کال جوړ کړی دی. او دا باغ چې دی دا 8 کاله مخکې جوړ شوی، دا همداسې شړ خرابه و او داسې پخوانۍ ونې وې، داسې وطني ونې وې غټ او نور داسې خاص آبادي نه و. بس دا همداسې باغ جوړ. زحمتونه رښتیا هم رنګ راوړي. دا همدغه ځوان زحمتونه دي چې له یوې خرابې څخه یا له یوې خړې بیدیا څخه یې داسې یو ښایسته باغچه جوړه کړې ده. او ډېره زیاته مننه ماشاءالله. موږ چې راغلو یو نوی احساس مو وکړو. دغه ځوانان چې زما سره له ښار څخه راغلي دي دوی هم دلته ډېر زیات خوشحاله شول، ځکه دا ډېر یو ښایسته ځای او په غرونو کې په یوه خړه بیدیا کې داسې سمسوره سیمه رښتیا هم زړه راښکونکې ده. بس دا ځای خو داسې دی د زراعت مرکز دی. بس دې ځای نه ټول درې نور هر یو کلي ته بس بوټي مثال خلک راځي دې ځای نه بوټي اخلي او یا زه ورځم بس هغې چې کوم بوټي مثال وطني بوټي بس هغې کې پیوند لګوم. دا د درې نور زراعت مرکز دی. دغه ځای او زه پکې دغه نوی ماشوم چې شوی دی او ستاسې د نیکه نوم مو دې ته انتخاب کړ یا مو ورته په ګوته کړ، که د دې فرهنګ په اړه باندې وغږېږئ چې تاسې لومړی د دې لپاره کوم تدابیر لرئ؟
بس تدابیر خو دا وي چې مثال مشر سړی ستا نیکۍ پلار یې هر څوک چې باید هغه احترام د نوم هم وکړي هغې د نشان هم وکړي د هر څه هغې باید احترام وکړي که نه بس چې کوم یو بس مخې ته راغی بس د هغه احترام مې وکړي مثال اوس دا نوم دی دا ماشوم پیدا شوی دی اوس هغه سړی چې مثال مړ شوی او هغې نوم ژوندی و دا ځای چې دی هغې په نوم باندې یادېږي مسکین بانډه مسکین بانډه او دا نوم همداسې بس ظاهري هم ژوندی دی او دا باید باطني هم ژوندی شي چې دې کې باید او دا نوم کېښودل شي خامخا دا نوم سړی باید دې کې موجود وي ځکه دا نوم اخیستل کېږي هر ځای کې او دا سړی هم باید دې کې موجود وي یعنې دا نوم مو د دې لپاره دې ته غوره کړ که یعنې چې دغه ستاسې د بابا یا د نیکه نوم باید تل ژوندی پاتې شي ژوندی پاتې شي او وړاندې ما د ملګرو وویلې چې تاسې دې ته یو ختم نیولی و چې دغه نوی ماشوم زېږېدلی او د دې لپاره که تاسې مثلا نوم په ګوته کوئ نو تاسې ټول راغونډېږئ دغه نوم به په ډېر داسې باعزته شکل باندې غوره کوئ دې ته بس دا خو نوم پورې فرق لري بس یو سړی وس لري مثال کولی شي هغه په هر یو نوم باندې همداسې تدابیر وکړي که نه هغه خپل وس کار او یو داسې دی چې مثال داسې یو شخصیت سړی چې هغه مشر نیکه یا کوم داسې یو کارنامې والا سړی او بس هغه نوم چې ږدي باید خامخا داسې یو په درونوالي او په عزت باندې کېږي چې هغه کوم یاران دوستان او خپلوان او مثال هغه باید ټول راټول کړي او هغې په خوشحالۍ باندې مثال دا نوم کېږي او بس نو تا د نوي زېږېدلي ماشوم لپاره یو شعر هم لیکلی دی او کېږي چې تاسې ووایئ او په خپله ژبه کې فکر کوم خپله ژبه کې مې لیکلی دی نو بیا ترجمه کولی شي چې مونږ یې ترجمه له تاسو څخه وغواړو بس ولې نه شم ښه مهرباني وکړئ اول به دا ووایم صحیح ده صحیح ده مهرباني زنده شي نامی مسکین ته نه هر جغه یاد شي زنده شي نامی مسکین ته نه هر جغه یاد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي جوای دره نور درایا تو بی مثال بنیاد شي جوای دره نور درایا تو بی مثال بنیاد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي پاگرا بسای گرنی شیرای کوي اخسنی ار بنده مو خمسته لای تا کارمنی ار طرف رهوتنی زندگیانتی آزاد شي ار طرف رهوتنی زندگیانتی آزاد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي همته نالامی ار بنده دوست و خامی ارکانتی محترمای اصل شیته نایامی همیشه یو ولس کوچه ننگو اتحاد شي همیشه یو ولس کوچه ننگو اتحاد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي نه نشغه قیمت جاتا جایلو دنیا آباد شي شتا جایلو دنیا آباد شي ډیره زیاته مننه کوم تاسې دغه شعر واورید او دغه شعر یې د نوي زېږېدلي ماشوم په یاد باندې ویلی دی ځکه چې دوی غواړي هغه نیکه چې مثلا درین پشت یا پخوانی لرغونی نیکه چې دغه بانډه د هغې په نوم ده د هغې د نوم یا د یاد لپاره یې دغه شعر لیکلی دی ډیره زیاته مننه کوم دلته به بیا ځینې ځوانان شته دی چې دغه شعر پرې معنا کړو په خیر سره بیا به تاسې د دې شعر هغه هدف او موخه چې کوم ده دا به بیا تاسې خپله په یاد ولرئ انشاءالله نو ملګرو دا د دې باغچې لوکاټ دی چې د دغه ځوان پر زیار باندې چې ډېر زیار یې ګاللی دی رښتیا هم هر زیار چې دی یو مثبته او یو بریالۍ نتیجه لري لوکاټ یې رښتیا هم ډېر زیات خواږه دي که د دې موسم په اړه باندې له موږ سره وغږېږي چې دا په کوم موسم کې کېږي او د دې لپاره باید کوم خواري او زحمت باید وګالل شي بس دا خو داسې کامیاب میوه دی چې دا ډېر خواري نه غواړي دا ژمي موسم کې دا د دې ګلان موسم ګلان نیسي او بس دې وخت کې دا شی پخېږي دې وخت کې دا شی پخېږي او لکه نور میوو په نسبت دا چې دی دا کامیاب دی دې لپاره خو به تاسې چې پیره میره نه کوئ نه پیره نه کوو ځکه په دې کلو بانډو کې معمولا دغه نوي ځوانان چې دغه باغو زمونږ دا خبره نه دی بس زمونږ دا نیت چې دی به دغسې پراخ دی وایي په نیک احساس سره سینه کې خپل خدمت جوړوو
ماشاءالله. افغانان یو خپل وطن لکه جنت جوړوي بس جنت چې دی بس یا هلته څومره چې شي وخورې بس کمې پکې نه راځي ماشاءالله. خو موږ چې کله کوچنیان وو دغه زما ټول د کوچنیوالي ملګري دي دوستان مې دي موږ به چې کوم باغو ته ننوتلو یا د شنه انګور به م چې ولیدل دا به موږ غلا کول بیا به د هغې ځای دهقان یا هغه مالک به موږ پسې منډې وهلې دلته خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه لوکاټو پسې یا دغه ګلانو پسې راځي او د خپل شوق له ادرسه دا مثلا له دې ځایه پرې کوي او له ځانه سره یې وړي بس خامخا ماشومان دي بس ماشوم خو نه پوهېږي په یو شی باندې دا ځای چې دی دا خو امن دی دې کې څوک نشي کته کېږي او که دینه بیا بهر کوم دا ونې او دا ګلان داسې شته بس هلته بیا خامخا ماشومان دي بس او دا میوه هم خوري ګلان هم یې خوري به داسې ښه ډېر ښه دلته د پوهې کچه څنګه ده مثلا خلک یې دلته مکتبونو ته یا ښوونځیو ته ځي بس ځي او ډېر ځي که نه لږ ځي والا بس ډېر دي دا نوی دا کوم ماشومان چې دي دا ځوانان چې دي دا به دا ټول په مکتب او د انجونو په بابت باندې ستاسې نظر څنګه دی آیا تاسې به اجازه ورکوئ چې زموږ ستاسې میندې یا لوڼې چې دلته دي دوی باید مکتبونه بس ووایي مکتبونه ووایي خو بس دلته داسې دی چې دا شرایط د امکانات د نجونو برابر نه دي ځکه اوس یو کلی مثال دلته د مکتب چې دی هغه 10 کیلومتره لرې دی یا 15 کیلومتره لرې دی اوس پټي دي ونې دي باغونه دي اوس هلته دا جنکیان نشي کولی چې هلته لاړ شي که نه یو د لارې مشکل دی دا شرایط او امکانات به ورته څوک برابروي خو دا موږ تاسې به ورته برابروي بس موږ برابرو خو نو دومره ښایسته باغ دی جوړ کړی دی خو دغه شرایطو لپاره هم باید دا فکر باغ وشي کار که خو نه. اسان دی خو دا شرایطو باچایانو لاس کې دی چې غټ غټ کارونه وکړي بس موږ خو دا عادي کار څه پیغام لري هغه ځوانانو ته چې مثلا په کور ناست دي بیکاره دي په ښارونو کې دي بس د هغو چې لپاره د څوک پیغام بیکار څه دی دی؟ و یو کس به همدې وطن کې خوار نه وي ناست که په یو ځای چېرته روزګار نه وي ماشاءالله وایي څوک چې په همت کوي خپل په خاوره کار یو دی هغه چا لره خزانه او بهار بس ماشاءالله. پیغام دا دی چې ور هر سړی علم یې زده کړي او که څوک غواړي چې به د دې دنیا او د آخرت فایده واخلي مثال هغه څه شی وکړي چې هغه علم یې زده کړي اول قدم کې قرآن شریف یې زده کړي دین یې زده کړي بیا دا دنیوي علم یې زده کړي دا یو هنر یې زده کړي علم او هنر یو هر انسان باندې فرض دی چې دا باید ژوند تېرولو ضرورت دپاره دا باید یې زده کړي په خپله ژبه کې د درنو د ولسونو په ټوله کې د ځوانانو لپاره په خپله ژبه کې پیغام ووایي بس تمام در نور جوانان دی او تمام ولسان جلو پیغام چیه صاحب تانگ اولادون سا علم کویندی اونر یاد کویندی او تانگ زندگی ساو چه صاحب می اولادی به تانگ زندگی ساو ده هیرلان او من کمی آیات یعنی صاحب لا یعنی خوم اقربایان جمع حالت هیرلان یعنی الله پاک خیر خاطری می علم اون لهای جری آشی هم نقدی پیدا شی هم مثال اخری پیدا شی یعنی یمیت باید اما جانسن محروم مادر لیمان الله پاک مثال رحم یخان کویشی او میم تانو شر قهر مجو پلان امیز خدر صحبات پینه ډیره زیاته مننه د دې نور سر کار بل نشته چې د خپل ولس لپاره او دی بل کړی. دا ماشاءالله ډیر غټ کار دی چې او تا دا کړی. زراعت کارم چې دی دا هم خوب کې الله پاک دا برخه ماته کړی دی جزاک الله خیر. دا خلک مې لیدلي مثال داسې نښې مې لیدلي چې ټول همدې کار ته اشاره نه مې شاعري زده و نه مې دا زراعت کار یې بس زده و. الهام درته شوی دی او بس دا قدرتي بس الله پاک دا دواړه مسلکونه ماته زده کړل خیر. نور کې هر یو کلی داسې کلی نشته چې هلته زما د لاسه بوټي مثال پیول نه یا همداسې نان شوی نه او زما دا ټول شوق دی چې باید دا ټول افغانستان کې دا یو نش دی هم خالي پاتې نشي وړاندې موږ دلته یو څو بوټي ولیدل ما یا کاسې هم کړي ممکن مینوالې هم وګوري په یو بوټي کې درې رنګه ګل سپین ګلابي او سور نو دا کوم هنر دی دې سره د کوم هنر کړی دی و دا برکت هنر دی او دا چې دی الله پاک دې کار ماته برکت راکړی داسې برکت راکړی چې زه یقین لرم په دې کار ښه باندې ملګرو هغه ګلان تاسې وګورئ دا د همدغه ځوان د لاس زحمتونه دي او زیات دا ګل چې دی دا 12 قسمه دی دغه ګل 12 قسمه دی کوم یو چې دی به دا ولیدلې کوم یو یعنی په یو بوټي کې څو رنګه ګلان دي چې 12 رنګه ګلان دي نو دې سره د کوم کمال کړی دا کمال موږ ته نه ښایي بس دا هو په خودو باندې نه دی بس دا چې الله پاک قسمت کې دی نه کړی دا نه ښه، دا یې داسې شوق دی او زما داسې شوق دی چې بس هر چا نه بس ماته دا خاوره ګران دی او دا خاورې په سر دا کوم موجودات دی که انسان دی که بوټی دی دا ماته ګران دی داسې ویم چې خپل وطن د باندې شپې ورځې خدمت وکړم بل چا ته محتاج نه شو او خپل وطن نه پیدا واخلو بس خپل ځان هم مړ کړو او که څوک ضرورت مثال لري بس هغې ته هم ورکړو ډېره زیاته مننه کوم تکلیفونه مو ډېر زیات بس وبخښئ تاسو
قدرمنو لیدونکو د همدغه ځوان زیار او زحمت دی چې په یو بوټو کې تقریبا څو قسمه ګلان دي؟ دا 12 رنګه دي. 12 رنګه. که دغه کیمرا راوړي دغه رنګونه ما ته خپله تاسو موږ ته تشریح. نه یو دغه رنګ دی، دا ماډل کې معلومیږي. دا وګوره دا ډېر پاڼې لري او دا خوشبويي د دې بدل دی. او دا رنګ چې دی دا بل رنګ، دا په یو بوټي کې دي ټول. یو بوټي یو خدا شو. او دا ګل چې دی دا ټول یو رنګ. او دغه بوټي څنګه دی؟ او دا چې دی دا بل ګل دی. دا ګلانو کې داسې ګل دی چې دا ډېر وده کوي. او د دې دا یو پیاون مې پرېښی دی، دا داسې ونه جوړه شوې. او داسې دا یو دلته بلم دی، که دلته کې دا زیړ ګل دی. دغه زیړ ګلم دی. او دا چې دی دا بل ماډل دی. په همدغه یو بوټي کې څو قسمه دي؟ دا 12 قسمه. 12 قسمه. او دا چې دی داسې ګرد والا ګل دی، دا امریکي نه دی، یعنی شکل هم بدل دی. دا چا پیاون راوړی. او دا چې دا سپین رنګ دی. وړاندې تا موږ ته وویلې چې دا بل رنګ دی. دا بل رنګ دی. دا نه دا کیږي دا بل ماډل. وړاندې تا وویلې چې ما ته مثلا په خوب کې څوک راغلي دي او چې همدلته یعنې مثلا که پیدا کېږي همدلته مړ کېږي، نو هغه تا یادونه وکړله؟ دا خو داسې دی چې زه چې یم د مور یو یم او په ډېر سوالونو باندې الله پاک پیدا کړی. مور مې ډېر سوالونه کړي، زما مطلب کور والا او نور داسې ټول چې څوک چا زما مور پلار پېژاندو، بس هغې ټولو داسې دعاګانې مور مې وایي کولې چې یا الله مونږ ته یو هلک راکړې که نه. بس زه چې کله پیدا شوم داسې انقلاب دور و او لکه ډېر خلکو داسې خوشحالي وکړو چې بس د محمد سنت دوی پیدا شو. او د ډېر خلکو خوشحالي وکړو چې سبحان پیدا شوی دی. به داسې راکټ ډزې وشي او دا وخت دا جهاد دور و، دا پیکاګانې او کلاشینکوف به ورونو کې داسې خلکو مالونه لګېدلي. او بیا هغې نه وروسته دا ژوند مې داسې په نازونو باندې تېر شوی دی، ځکه مور او پلار باندې ډېر ګران وم. داسې مجبوري حالت وخت ما باندې نه دی راغلی او ټولو نه زه کشر یم. او بس هغې نه وروسته بس همداسې بس مکتب مې وویلو، مکتب نه خلاص شولم. بیا بس څه وخت لاړم وظیفې ته او هغه وظیفه کې بیا بس بندي شولم. بس په غفلت وظیفوي باندې چې به نصیب تقدیر و کار بل چا کړی او بس بندي پکې مونږ شو. او د خوب په اړه باندې که مونږ ته ووایې؟ دا ویم که نه په همدې دغه باندې بیا محبس ته لاړم. بس هلته بیا ما یو شپه خوب ولیدو او پیغمبر علیه السلام مې ولیدو. بس اوله کې داسې 3 کسان دي، یو مخې ته دی او 2 کسان شاته دي. دا شاتنې کسان وایي دا وایي باچا دی او بیا وایي دا وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. او بیا دا 2 کسان چې دي هغې ته وایي دا خلک چې وایي تا ته وایي دا سوال زاری فریاد کوي وایي دا وایي ولې نه خبرېږي. بس هغه په ډېر غوسه شو. وایي اول وایي زه چې وایي سویم وایي خلک دې وایي دا ومني وایي دا واوري او بیا وایي د خلکو وایي خبرې وایي فریاد اورم. او چې وایي زه وایي سویم وایي دا وایي نه اوري وایي دوی د خپل ځان نه چې شی وایي نه همدې وایي نه وایي فریاد کوي. او بس بیا همدې سره به دا بېرته واپس شو. چې واپس شو داسې ما منډه وکړم، ما زه به دې څنګ ته ځان ورسوم. او بس داسې منډه مې کوله. بس هغه یو ملګری داسې زما په اوږه باندې هم ولګېد. داسې ما ته یې وکتل خو څه شی ونه ویل. در سره وده و؟ همالته مابس کې در سره وده و؟ نه لکه خوب ویم که نه. خوب کې پیغمبر علیه السلام ته ما منډه وکړم، زه به هغې څنګ ته ځان ورسوم. په هغې 2 ملګري نورو شاته که نه، زه هغې مخې ته تېرېدم، هغه ملګرو مخې ته ما پیغمبر علیه السلام ته تلم. بس هغه یو ملګری زما په اوږه باندې ولګېد. داسې ما ته وکتل خو څه شی ونه ویل. داسې نږدې فاصله کې ورسېدم. ما پښتو کې یو شعر وویلو. بس هغې نه مخکې د شاعر نه وم، اسم نه وم، خط مې زده و، 12 نه فارغ وم. ما هغې ته وویل مال ای حبیبه ته لایق د عبادت یې چې پیدا په دې دنیا وي ته خوشبخت یې. بس دا 2 بندونه مې هغې ته وویل. ما چې هغې ته وویل بس هغه داسې ما ته وکتل، مسکۍ شو. دا ملګری چې کوم و بس هغې داسې په ملا ووالم. زه وایي خدای دې شاعر که په دې ډب سره یې بس پورته کړم. لاړې شاعر شولې؟ بس لاړم او دغه باغ یې د باغ په اړه بس شاعر شولم. بس دا شاعري مې کول خو بس دا شاعري خو داسې دی چې د عملي خدمت غواړي. بس که د خولې بس څومره صفت وکړي چې عملي کار نه وي بس هغه هېڅ ځای نه نیسي. بس دا شاعري ما ته خوند نه راکول. دا زړه مې داسې خوشحاله نه و د هنر نه. بس هغې نه وروسته مې داسې نور خوبونه ولیدل. بس بیا مې پیغمبر علیه السلام ولیدو. بس ما ته ویل وایي دې ځای نه به وایي چېرته نه شي، چېرته وایي لاړ نه شي. وایي همدلته اوسه، همدلته مړ شه. وایي همدغه ځای ستا لپاره جنت دی. که وایي زما خبره مني، مال صرف ستا خبره منم، مال چې بل څوک راته څه وایي بس هغه خبره نه منم. چې زما مني بس همدا 2 ځلې دا خبره تکرار وکړو. وایي همدلته اوسه، همدلته مړ شه، همدغه ځای ستا لپاره جنت دی.
او بیا مې نور داسې وخت بادشاهان ولیدو بس څوک مې پېژاندو څوک مې نه پېژاندو بس چا ویل ما هغه ته ویل ما زه اوزګار یم ما له کار وګورئ بس هغه لاس کې داسې ورقې وې امضا کړې دغه ځای و دغه باغ و بس هغه وخت کې هېڅ هم نه و بس ما ته ورقې کې داسې امضا کړل ما لاس یې راکړ وایي دا واخله وایي ستا کار خلاص شو وایي ته به وایي هېڅ چېرته نه ځې ما له صحیح دی اوس مثال خلک په جلال آباد کې کار نشي پیدا کولی ما ته په غره کې هم کار دی په شمال کې هم دی په هر ځای کې ما ته کار دی زه خپل ژوند نه خوشحال یم بس داسې الله پاک د زراعت په برخه کې او بس ما ته داسې برکت راکړی دی او زه کولی شم چې مثال خپل ځان ته خپل ولس ته خپل هیواد ته مثال یو خدمت وکړم ځکه بس دا یو برکت دی مثال زما داسې نیت دی چې د افغانستان ټول په بوټو آباد کړم ځکه دا غریب خلک دي مثال د دې وخت چې دی تېر شوی دی وخت ضایع شوی اوس مثال یو سړی دی 40 کلن دی 50 کلن دی هغه هېڅ هم نه لري هغه خو بس ماشوم نه دی چې مکتب کې واشي هغه به انجینر شي بیا به ډاکټر شي یا به مثال څه شي بس هغه خو مړ کېږي نو اوس دا زراعت چې دی دا بس بیخي کومکي اولې دی مثال دې باندې کولی شو چې مثال دا مثلا خان سړی هم پیدا واخلي غریب هم واخلي مثال هر افغان هر هیوادوال کولی شي چې مثال خپل وطن نه هغه ځای نه چې هغه هېڅ ارزښت نه لري او په دې بوټي او په زراعت باندې کولی شي چې مثال په دنیا کې هم پیدا واخلي او په آخرت کې هم پیدا واخلي بس الله پاک دا دنیا هم دې لپاره پیدا کړی چې موږ دې نه پیدا واخلو بس دې نه چې د کاپر کوم بل چا محتاجي کوو بس د خپل وطن خدمت ولې نه کوو چې دا نیکي هم حساب شي قیامت کې به هم زموږ سترګې پورته وي بس دنیا کې به هم پورته وي ځکه خپل موټي روزي باید نه وي ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسي بس تاسو نه هم مننه چې بس دلته راغلئ رښتیا هم تاسې دغه باغ وګورئ باور خدای وکړئ لکه جنت دغسې جوړ دی تاسې وګورئ ماشاءالله لکه جنت څومره ښایسته ګلان همدغه باغیچه کې دننه یوه ښایسته ځای دا رښتیا هم لکه جنت ښه یو نیم جریب نرسري دې بله نور هم جوړه کړې ماشاءالله ډېره زیاته مننه خیر اوسي سلامت